अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ سیف یوسفزئی یوټیوب چینل ګرانو کتونکو زمونږ د نن چې کوم موضوع ده هغه د کیریر انتخاب کول چې مونږ کله یو فیلډ ته انټر کیږو او یو فیلډ رانیسو په هغې کې 4-5 کاله لګو او محنت کوو نو هغه دوران کې مونږ کم داسې یو څو څیزونه دي چې د هغې مونږ خصوصا خیال وساتو په هغې کې یعنی که تاسو کتلی وي د میټرک یا د اف ایس سی نه بس سټوډنټس ته دا غټه مسله وي چې هغوی ته د خپل د فیلډ پته نه لګي چې یاره مونږ کم فیلډ کې داخله والو لکه اکثر ما سره چې سټوډنټان موږ سره رابطه وکړي نو دا تپوس کوي چې یاره زه بی ایس کې ایډمیشن کوم انګلیش کې وکم بایوباټني کې وکم زولوجي کې وکم یا فارم ډي کې وکم مختلف یو څو څیزونه مخې له راوړي او چې کله مونږ د هغې انټرسټ او ایبیلیټیز معلوم کو نو مونږ ته پته ولګي چې دا کم آپشنز دی مخې ته ایښي دي نو په دې یو آپشن کې یو فیلډ کې هم دی مخکې نشي تللی او نه په دی کې دا ایبیلیټي شته او نه دی سره داسې سکلز شته چې مطلب دی کې مخکې لاړ شي دا یو غټ کوېسچن مارک جوړیږي زموږ د سټوډنټس لپاره په دې وجه نن په دې باندې یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم ګرانو کتونکو او سپیشلی هغه سټوډنټس چې هغوی اوس د بی ایس لپاره یعنی یونیورسټۍ کې ایډمیشن کول غواړي او په یونیورسټۍ کې به ایډمیشن کوي هغوی دپاره د یو څو خبرې کوم چې کله هم تاسو د فیلډ انتخاب کوئ د یو کیریر انتخاب کوئ نو یاد د دې وي او دا د ستاسو ذهن کې دې وي چې کله تاسو یو فیلډ ته داخله الی نو دا د ستاسو دپاره صرف سبق نه وي یا یو 4-5 کاله په یونیورسټۍ کې تیرول نه وي بلکې دا د ستاسو د زندګۍ یو اهمه فیصله وي او دا فیصله دا ایجوکیشن او دا چې کوم 4-5 کاله وي نو دا د ستاسو پوره لایف رایټ لیفټ ته اړولی شي ستاسو پوره زندګۍ باندې انحصار کوي ستاسو پوره زندگی په دې 4-5 کالو باندې ډیپینډ وي او په دې باندې انحصار کوي او اکثر تاسو کتلی وي چې زمونږ څومره هم سټوډنټس دي نو هغوی هم په دې نیت باندې دا سبق وایي چې یاره سبا ما ته ښه ځای کې جاب میلاو شي یا زه یو ښه کار په دې باندې روان کړم او زه دومره الیجیبل شم چې په دې باندې حلاله روپۍ یا حلال رزق وګټم ځکه په دغه دوران کې تاسو د یو څو خبرو ډیر ضروری خیال ساتئ د ټولو نه فرست او مین خبره چې کله تاسو فیلډ انتخاب کوئ نو خپل ایبیلیټیز ګورئ خپل ایبیلیټیز د خپل ځان جانچ پړتال کوئ سیلف اسسمنټ دې ته ویلی شي مونږ هم تاسو دپاره یو اپرچونیټیز فری آف کاسټ پرووایډ کوو د تاسو اسسمنټ کوو اگر ځکه زیاتره خلکو ته خپل اسسمنټ کول ګران وي او نه په دې طریقه باندې پوهیږي په دې وجه مونږ هم تاسو له اپرچونیټیز درکو که زمونږ په ترو باندې تاسو خپل اسسمنټ کول غواړئ نو هم کولی شئ که تاسو خپل اسسمنټ کولی شئ نو ډیره بهتره ده خپل اسسمنټ وکړئ خپل ایبیلیټیز معلوم کړئ ستاسو ایبیلیټیز څه دي تاسو کې د الله رب العزت د طرفه کم صلاحیتونه تاسو ته ملاو شوي دي کم صلاحیتونه تاسو کې پراته دي هغه صلاحیتونه تاسو یو پیج براولئ او په هغې پیج باندې خپل صلاحیتونه تاسو ولیکئ دویم څیز چې موږ سره کم مین دی نو هغه د ستاسو فاینانشل بیکګراوند دی ستاسو فاینانشل بیکګراوند څنګه دی فاینانشلی تاسو کم لیول کې یعنی تاسو فاینانشلی میډل کلاس کې راځئ اپر کلاس کې راځئ لوور میډل کې راځئ یا لیډ کلاس کې راځئ کم رینج کې د ستاسو فاینانشل بیکګراوند دی نو دا هم ضرور ډیفاین کوئ او دا په یو پیج باندې ځان سره ولیکئ دریم سیز او مین سیز چې اکثر خلک د دې نه خبر هم نه دي او نه د دې باره کې سوچ کوي ستاسو مزاج ستاسو بیهیویر د ستاسو رویه ستاسو مزاج د ستاسو په فیلډ کې ډیر غټ رول ادا کوي تاسو مزاج داسې وي چې تاسو ځان له جواب یعنی یو خاموشۍ والا جواب یا د ځان له د تنهایی والا جواب خوښوئ او د تنهایی والا کار کول خوښوئ بیا تاسو د داسې فیلډ انتخاب وکړئ چې هغې کې تاسو ته د تنهایی او د ځان له جواب اپرچونیټي زیات وي یا د تاسو مطلب مزاج داسې وي چې تاسو د سوشل اکټیو یئ او یو سوشل مزاج تاسو لري د خلکو سره میل میلاپ ډیر کول خوښوئ د خلکو سره میلاویږئ ډیر داسې یو مزاج وي د تاسو نو بیا تاسو د داسې فیلډ انتخاب وکړئ چې په هغې کې تاسو مخکې
د خلکو سره ملاوېدل ستاسو هغې کې داسې اپرچونیټي ستاسو ته ملاوېږي چې هغې کې ټول اپرچونیټي داسې سوشلی وي چې ستاسو د خلکو سره میل ملاپ ډېر زیات کېږي نو تاسو به ډېر کامیاب یې په هغې کې. لاست چې کوم مین سیز دی نو هغه دی ستاسو گولز. تاسو خپل گولز ډیفاین کړئ. تاسو شارټ ټرم گولز دي داسې څه گولز دي چې هغه تاسو د 3-4 کالو یا د 2 کالو نه د 3-4 کالو پورې تاسو اچیو کولی شئ. هغه ستاسو څه گولز دي لکه یو سکل دی تاسو کمپیوټر کې یو سکل دی. زه به تاسو له مثال درکړم. یو کس دی هغه وایي چې زه کانټینټ رایټینګ زده کول غواړم. یو کس دی هغه لیټریچر ته ځي انګلیش ته ځي اردو ته ځي یا پښتو لټریچر ته ځي هغه دپاره کنټینټ رایټینګ دا ډېر زبردست سکل دی چې دا هغه ضرور زده کړي. ټیک شو. اوس د دې دپاره تاسو ټایم مختص کړئ. دا ستاسو شارټ ټرم گول کې راځي. ودین 1 ایئر ودین 2 ایئر دا چې یو کس محنت وکړي ښه ایزیلی دا زده کولی شي او هغه په هغې کې ایکسپرټ کیدی هم شي. نو تاسو دا ډیفاین کړئ چې ستاسو شارټ ټرم گولز به څه وي. د دې نه علاوه تاسو خپل میډ ټرم گولز ډیفاین کړئ. 5 to 8 years یا 6 years یا 10 years د دې رینج کې د ستاسو میډ ټرم گولز څه دي. لکه یو کس دی هغه اردو لیټریچر ته لاړو د هغه میډ ټرم گول دا دی چې یاره زه به د بی ایس نه بس ایم فیل کوم ایم فیل سره به پی ایچ ډي کوم یا به زه په نثر کې یو کتاب لیکم یا غزلیاتو کې به زه یو کتاب لیکم. دا میډ ټرم گول دی. کما یو رائټر سره خبره کوله په پښتو لیټریچر کې د نثر ډیر زیات کمی دی. په نثر باندې ډیر کم لیکل شوي دي. نو زه به هغه سټوډنټس ته ضرور وایم چې پښتو لیټریچر ته تلل غواړي او پښتو کې بی ایس کول غواړي یا ایم ایس کول غواړي نو هغې دپاره زه دا ضرور یو ریکویسټ ورته کوم چې تاسو په میډ ټرم گولز کې نثریه تصانیف ضرور شامل کړئ چې تاسو په نثر باندې کار وکړئ په نثر باندې کتابونه ولیکئ. دریم سیسی کم دی نو هغه دی د ستاسو لانګ ټرم گولز. ستاسو لانګ ټرم گولز دي په لایف کې تاسو مین گولز څه دی ټیک شو هغه ډیفاین کړئ هغه ولیکئ. چونکې موږ خبره د کیریئر او د فیلډ په باره کې کوو. کوشش وکړئ تاسو د فیلډ په باره کې شارټ ټرم میډ ټرم اینډ لانګ ټرم گولز ضرور ډیفاین کړئ او هغه ځان سره په پیج باندې ولیکئ. چې کومې خبرې ما تاسو ته وکړي د دې باره کې ستاسو څه هم کوېسچن راځي نو هغه تاسو کمنټ سیکشن کې هم لیکلی شئ. موږ سره په واتس اپ باندې هم رابطه کولی شئ. ستاسو څه قسمه رایي هغه موږ له ضرور راکولی شئ. ستاسو څه فیډبیک وي هغه موږ له راکولی شئ. ستاسو ته موږ ډېر ویلکم کوو. تھینک یو سو مچ. خداحافظ.